د خزان سیلی وهالی مسافر یم د ژوند لار لخپل کلی زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې لخپل کلی شړلی مسافر یم څوک پوښتنه مې د مرګ او ژوندون نه کړي خدای خبر چې هېر کړی مسافر یم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، تقوا او د الله رب العزت نه ویره هغه څه ده چې په دې باندې الله رب العزت موږ د ګناهونو نه ساتي، ځکه په دنیا او په آخرت کې د انسان نجات، د انسان کامیابی د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په پیروي کې ده. الله رب العزت په سورة احزاب کې فرمایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما، او هر هغه څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر پیروي وکړي نو لویه کامیابي ور په برخه شو. د الله تعالی او د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اطاعت او پیروي معنا دا ده چې بنده خپل ټول کړه وړه د اسلامي شریعت سره برابر وګرځوي، یا په بل عبارت انسان هغه کار وکړي چې الله ورته امر کړی او له هغه کار څخه ځان وساتي چې الله رب العزت ورڅخه منع کړی. یعنی د الله له مخالفت او نافرمانی څخه ځان ساتنه وایي. په تقوا او په عمل صالح باندې د دنیا او آخرت دواړه ګټې مرتب کی. الله رب العزت په سورة نحل کې په 9 آیت کې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. څوک چې نیک عمل وکړي، که هغه نارینه وي او یا ښځینه، حال دا چې ایمان ولري نو خامخا به ورته ښه او پاکیزه ژوند ورکړو په دنیا کې، او هرومرو به په آخرت کې د خپلو عملونو غوره بدله ورکړو. یعنی الله رب العزت به ورته په دنیا کې د راحت وسایل برابر کړي، لکه حلال روزي، په روزي باندې قناعت، نیکبختي، په عبادت باندې استقامت، او په آخرت کې به د خپلو ښو عملونو ثمره په جنت او نعمتونو سره وویني. کله چې اطاعت کوونکی او پرهیزګار بنده مړ کیږي نو ملائکه ورته د خپل پالونکي او د خپل پروردګار له طرفه د جنت زیری ورکړي، داسې ډاډ ورکړي چې نه به پر تا باندې ویره وي، نه به خفه وي، او بیا یې د دنیا له بندیخانې څخه د جنت د پراخو باغونو په لور روان کړي چې د دغه نعمتونو احساس به د قیامت تر ورځې پورې کوي. او بیا چې د قیامت ورځ راشي، د خلکو پریشانی، ګرمي او خولې شروع شي، نو دغه مهال به دته د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ځای ورکړی شي، او کله چې له حساب او کتاب څخه خلک راوګرځي، دی به د متقیانو د الله رب العزت د دوستانو
اولیاو کرامو او کامیابو خلکو سره په ښي لور باندې جنت ته روان شي او دا هر څه د الله تعالی په فضل سره وي لکه چې رب العزت په سورة جمعه کې فرمایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا د الله فضل دی چې چاته یې وغواړي ورکوي او الله رب العزت د لوی فضل خاوند دی. نو الله رب العزت د موږ هم د لوی فضل او رحم نه محرومه کوي. رب العزت د موږ او تاسې متقیان وګرځوي. رب العزت د موږ د ګناهونو او د فساد نه وساتي. همدارنګه د اطاعت د لفظ تر څنګ چې د الله رب العزت د امر په ځای کولو او د هغه له نواهیو څخه د ځان ساتنې لپاره په قرآن او حدیث کې کومه اصطلاح کارول شوې ده هغه تقوا ده چې د ګناه ضد مفهوم افاده کوي او د دنیا او آخرت دواړه ګټې پکې پرتې دي. نو راځئ چې د هغې په لټه کې شو ویې پیژنو او په خپل ژوند کې راولو. د تقوا په لټه کې شه، تقوا وپیژنه او په خپل ژوند کې ځان متقی جوړ کړه. امام راغب اصفهانی فرمایی التقوى فی تعارف الشرع حفظ النفس عما یؤثم وذلك بترک المحظور. د شریعت په اصطلاح کې تقوا له ګناه څخه ځان ساتنه ده په پرېښودلو د حرام کار سره. او امام غزالی صاحب لیکي التقوى هو اجتناب كل ما تخاف ضررا في دینک. تقوا دا ده چې ډډه وکړي له هر هغه کار څخه چې په خپل دین کې له تاوان څخه ویره لري. او شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایی التقوا تجمع فعل ما امر الله به وترک ما نهى الله عنه. تقوا جمع کوونکې دا کولو د هغه کار لره چې الله یې امر کړی او پرېښودلو د هغه څه لره چې الله رب العزت یې منع کړې ده. او امام ابن قیم په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی په دې کې لیکي د انسان د زړه لپاره ایمان او نیک عملونه د غذا حیثیت لري چې قوت یې ساتي. له ګناهونو څخه ډډه کول یې وقایه ده او د بدو صفتونو ویستلو ذریعه یې توبه ده. او تقوا داسې یو اسم دی چې دې درې واړو ایمان ورسره نیک عملونه ګناهونه پرېښودل او توبه ویستلو ته شامل دی. یعنې تقوا څه ته وایي؟ ایمان سره د نیک عمل، د ګناه پرېښودل او د توبې ویستل. نو الله رب العزت دی موږ او تاسې ټول متقیان وګرځوي. د هغو عملونو د کړنې توفیق دی رب العزت ته موږ ته راکړي چې په هغو باندې متقیان ګرځو او د هغو عملونو او د کړنې نه دی الله موږ وساتي چې په هغو باندې ګنهګار کیږو، د تقوا نه وځو. د الله رب العزت په کلام کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې د تقوا ډیر اهمیت بیان شوی. الله رب العزت په سورة نساء کې په 131 آیت کې فرمایي ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا الله. په تحقیق سره له تاسې مخکې د کتاب خاوندانو ته مو د دې امر کړی و چې له ما څخه وویریږئ او زما له نافرماني څخه ځانونه وساتئ او تاسې ته مو هم دا امر دی. امام غزالی صاحب لیکي کله چې الله رب العزت خلکو ته د تقوا په دغه یو خصلت باندې امر او توصیه وکړه، لومړني او وروستني ټول بندگان یې سره ورباندې رایوځای کړل او په همدې باندې اقتصار وکړه. نو په دې پوه شئ چې دا داسې یو هدف او یوه غایه ده چې تیریدل ورڅخه نشته او نه له دې څخه بل مقصد شته دی. الله رب العزت هره خیرخواهي، ښوونه، سمون، تنبیه او بیداری، ادب ورکول، زده کړه او تصحیب، دا ټول په دې یو وصیت کې سره رانغښتي چې هغې ته تقوا وایي، کومه چې د دنیا او آخرت ټولو ښېګڼو لره شامله او د عبودیت او بندګي لوړو درجو ته د رسونکو وسایلو لپاره کافي کیدونکې ده. همداراز امام غزالی صاحب وایي په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په دې پوشه چې تقوا کمیافته خزانه ده. که د هغې په پیدا کولو باندې کامیاب شوې نو څومره ډیر اوچت جواهر، قیمتي لعلونه،
ډیره ښېګڼه، ښه روزي، لویه کامیابي، پریمانه غنیمت او لویه پادشاهي به پکې پیدا کړي. گویا چې د دنیا او آخرت ټولې ښېګڼې را یو ځای شوې او بیا د دې یو خصلت او صفت لاندې وګرځول شوې چې هغه تقوا ده. د قرآن کریم ترڅنګ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو او د سلفو په ویناو کې هم پر تقوا باندې زیات تاکیدات شوي دي چې زه به په دې ځای کې یوه نمونه تاسو ته بیان کړم. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې او امام ترمذي رحمه الله په خپل کتاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی چې د لوی اختر په ورځ د حجة الوداع په مهال محمد رسول الله چې کله خطبه لوستله نو صحابه کرامو ورته وویلې داسې معلومیږي چې دا وداعي یعنې د رخصتېدو موضعه او خطبه ده. نو موږ ته وصیت وکړه. کله چې صحابه کرامو دا خبره محمد رسول الله ته وکړه، محمد رسول الله ورته وفرمیل اوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعه، د الله له مخالفت څخه پر ځان ساتنې او د امیرانو په اوریدلو او منلو درته امر کوم. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه وویل ای د الله رسوله ما ته څه وصیت وکړه؟ محمد رسول الله ورته وفرمیل اوصیک بتقوی الله فانه رأس الامر کله، پر تقوا باندې درته وصیت کوم چې دا د ټولو کارونو سر دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی ما ویلې ای د الله رسوله ما ته څه وصیت وکړه؟ محمد رسول الله راته وفرمیل اوصیک بتقوی الله فانه رأس کل شیء وعلیک بالجهاد فانه رهبانیة الاسلام. په پرهیزګاري او په تقوا باندې درته امر کوم چې هغه د هر کار سر او جړله ده او جهاد وکړه چې هغه د اسلام رهبانیت او ګوشه نشیني ده. همدارنګه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږلو نو داسې وصیت یې ورته وکړ اتق الله حیث ما کنت واتبع الحسنه واتبع السیئة الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هر چیرې چې د الله له نافرماني څخه ځان وساته او د بدیو پسې نیکي کوه چې محوه کوي او له خلکو سره په ښو اخلاقو چلند کوه. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله د یو چا تر مشري لاندې لښکر لیږلو نو لومړی به یې هغه ته د تقوا او بیا د ملګرو او د مجاهدینو سره د ښېګڼې کولو توصیه او سپارښتنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپلو دعاګانو کې له الله رب العزت څخه د نورو ښېګڼو او غوره عملونو غوښتنې ترڅنګ د تقوا سوال هم کولو، لکه چې په یوې دعا کې رسول الله فرمایي اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفة والغنى. ای ربه د سمې لارې، پرهیزګاري، سلامتیا، پاکدامني او موړوالي سوال در څخه کوم. همدارنګه امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه با په خپله یو خطبه کې ویل اما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ابو بکر به ویل اما بعد زه تاسې ته د الله له مخالفت څخه په ځان ساتنه او په تقوا باندې سپارښتنه کوم او دا چې پر هغه باندې دومره ثنا ووایئ چې هغه یې مستحق دی او د هغه د رحمت امید د هغه له عذاب څخه په ویرې کولو ورګډ کړئ او له هغه څخه په غوښتنه او سوال کولو کې سخت ټینګار وکړئ لکه څرنګه چې الله زکریا علیه السلام او د هغه کورنۍ په داسې صفاتو سره ستایلې ده. فرمایي بېشکه هغوی په نیکیو کولو کې تلوار کولو، په تمه او ویره سره موږ رابللو او هغوی موږ ته په نهایت عاجزي سره غاړه ایښودو.
بندونکي ول. نو یا الله موږ هم متقیان وګرځوه او د ګناهونو نه مو وساته. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د خزان سیلی وهلی مسافر یم، له خپل کلي شړلی مسافر یم، له خپل کلي شړلی مسافر یم. څوک پوښتنه مې د مرګ او ژوندون نه کړي، خدای خبر چې هېر کړی مسافر یم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د قرآن او د محمد رسول الله د احادیثو په رڼا کې د ګناهونو په پرېښودلو او د تقوا په اختیارولو سره بنده ته بېشمېره دنیوي او اخروي ګټې په لاس ورځي، لکه ځوانمردي، مروت، د منصب او حیثیت ساتنه، د مال ساتنه، د خلکو له پلوه محبت پیدا کېدل، د وینا اوریدل کېدل، د ژوند د چارو سمون، د بدن راحت، د زړه قوت، د نفس پاکیزگی، د زړه د اطمینان نعمت، د سینې پراخوالی، د خلکو له ضرر څخه په امن کې کېدل، د پریشانی، غم او خفګان کموالی، له ذلت او خواري څخه لرې کېدل، د ګناه له تیارې څخه د زړه د رڼا ساتل کېدل، د بنده او د رب ترمنځ د وحشت او نابلدتیا ختمیدل، ملائکو ته نږدې کېدل او داسې نورې بېشمېره فایدې چې الله رب العزت یې د تقوا په وسیله متقي ته ورکوي. امام غزالی رحمه الله وایي کله چې موږ په قرآن کریم کې تقوا تر مطالعې لاندې ونیسو او په هغې کې فکر وکړو نو به ګورو چې تقوا ډیرې ګټې لري، د ډیرو ثوابونو او اجرونو وعده ورباندې شوې ده، ډیره لویه نیکبختي او سعادت ورباندې مرتب دی چې په دې ځای کې به انشاء الله زه یوازې هغه 12 مهم خصلتونه او ګټې تاسو ته بیان کړم. اول، د بنده ستاینه او مدحه، لکه چې الله رب العزت په صورت آل عمران کې 186 آیت کې فرمایي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. که چیرې تاسې صبر وکړئ او پرهیزګاري اختیار کړئ نو دا د همت له کارونو څخه دی. که ته متقي شې، د الله رب العزت نه وویرېږي، د الله د حکمونو او د اوامرو پابند شي، رب العزت به ستا ستاینه وکړي، لکه چې فرمایي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دویم، د الله په حفظ او ساتنه کې داخلیدل او له دشمنانو څخه حمایت، لکه چې الله رب العزت په صورت آل عمران کې انشاء الله 120 آیت کې فرمایي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. که چیرې تاسو صبر وکړئ، تقوا اختیار کړئ، نو د دښمنانو دسیسه او تدبیر به تاسې ته هیڅ ضرر ونه رسوي. که غواړې چې الله رب العزت دې د دښمن د دسیسې او د بد تدبیر نه وساتي نو تقوا اختیار کړه، د رب العزت نه وویرېږه. دریم، د الله تایید او نصرت، لکه چې الله رب العزت په صورت نحل کې فرمایي ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بېشکه الله رب العزت له متقیانو او هغو خلکو سره دی چې ښېګڼه کوونکي دي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي والله ولی المتقین، الله رب العزت د پرهیزګارانو دوست دی. څلورم، حلاله روزي په برخه کېدل او له تنګسیا څخه خلاصېدل، لکه چې الله رب العزت په صورت طلاق کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې له الله څخه وډار شي نو له هرې تنګې څخه به ورته د وتلو لار وګرځوي او له داسې ځایه به روزي ورکړي چې د ده په ګمان کې به نه وي.
پنځم د عمل اصلاح او سمون، لکه چې الله په صورت احزاب کې 80 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ای ایمان والاو له الله څخه وویریږئ او سمه یعنی له شریعت سره برابره وینا کوئ چې عملونه به مو سم کړي او د نورو نیکو عملونو توفیق به درکړي. شپږم د ګناهونو بخښنه، لکه چې الله فرمایي ویغفر لکم ذنوبکم، الله به مو ګناهونه وبخي. اوم د الله محبت، لکه چې الله فرمایي ان الله یحب المتقین، یقینا الله تعالی د پرهیزګارانو سره محبت او مینه کوي. اتم د عمل قبولتیا، لکه چې الله فرمایي انما یتقبل الله من المتقین، بېشکه الله رب العزت د پرهیزګارانو عمل قبلوي. نهم عزت او غوروالی، لکه چې الله رب العزت فرمایي ان اکرم عند الله اتقاکم، یقینا چې په تاسې کې د الله په نزد زیات غوره او عزتمن هغه څوک دی چې ډیر پرهیزګار وي. لسم د مرګ په مهال ښه زیری، لکه چې الله فرمایي الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره، هغه کسان چې ایمان راوړی او تقوا لرونکي دي دوی لره په ژوند د دنیا او په آخرت کې ښه زیری د جنت دی. 11 له دوزخ څخه نجات، الله فرمایي ثم ننجي الذین اتقوا، بیا نجات ورکولو دوزخ څخه هغو کسانو ته چې په دنیا کې د الله له مخالفت څخه ځانونه ساتلي وي. همداراز الله فرمایي وسیجنبها الاتقى، او زر دی چې وبژغورل شي له دوزخ څخه هغه ډیر پرهیزګار انسان. 12 په جنت کې همیشه والی، لکه چې الله فرمایي اعدت للمتقین، دغه جنت تیار کړی شوی دی د پرهیزګارانو لپاره. د تقوا له دې 12 خصلتونو او مهمو ګټو څخه علاوه په قرآن کریم کې نورې ګټې او فواید هم ذکر شوي. د مثال په توګه د حق او باطل ترمنځ د توپیر کولو توانایی او بصیرت پیدا کیدل، لکه چې الله په صورت انفال کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. ای مؤمنانو که تاسې تقوا اختیار کړئ، الله به تاسې ته نجات او د حق او باطل ترمنځ د بیلتون قوت درکړي، ګناهونه به مو محو کړي، بخښنه به درته وکړي او الله د لوی فضل څښتن دی. حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې د دې آیت په تفسیر کې وایي د فرقان معنها ابن عباس په نجات او مدد یعنی په نصرت سره کړې ده، او محمد بن اسحاق رحمه الله د حق او باطل ترمنځ په بیلتون سره کړې ده، چې د ابن اسحاق دغه معنا هغه مخکینیو معناګانو چې نجات او مدد دی هغو ته شامله ده، ځکه چې څوک د الله اوامر عملي کړي او له نواهیو څخه ځان وساتي نو له باطل څخه د حق د بیلتون د پیژندنې توفیق به الله ورکړي، چې دغه کار به د مدد او نجات په دنیاوي کارونو کې له تنګسیا څخه د وتلو، د ګناهونو د محوه کېدو او بخښنې، د خلکو له شر څخه امن، په قیامت کې د نیکبختي او لویو ثوابونو سبب وګرځي. همدارنګه د کارونو آسانتیا، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا، او څوک چې له الله نه وویریږي تقوا اختیار کړي نو هغه به په کارونو کې ورته آسانتیا وګرځوي. همدارنګه د ګټور علم حاصلیدل، لکه چې الله رب العزت په صورت بقره کې فرمایي واتقوا الله ویعلمکم الله والله بكل شیء علیم، له الله نه وویریږئ چې هغه به تاسې ته پوهه درکړي او الله په هر شي باندې ډیر پوه دی. نو الله رب العزت دې موږ متقیان وګرځوي، الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي. نو د ګناه څخه د خلاصون لار تقوا ده. رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته د هغو عملونو توفیق ورکړي چې په هغو سره متقیان ګرځي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. مسافر یم دوی اسلام ته د فاشیزم لقب ورکړ، په ژړا له کور وتلی
حاکمان د اولوهیت دعوه کوي اوس له دې حاله ستومان شوی مسافر یم چې ختم به په قدم را سره مل هغه یې هم خفه کړی مسافر یم حبیب الله تراب نور ژوند په جهان تر